عمران خان صاحب چې کوم دا غوي خپل دا ویژن او چې هغه ډیر حق کیو د دې یار تاسو خپل فلمونه جوړوي ښه آیډیا سره فلم جوړوي او زه حیران یم چې د پی ټی آی حکومت ته خدا غوي نه پس چې څومره د دې لیډران دی هغه دې طرف ته دغه نه نو که نشه کوي نو د خپل د اولاد سره د مینې نشو کوي د مور او پلار د مینې د هغوی د خدمت نشو کوي داسې نشو کوي چې په هغې کې تاسو هم مطلب ښیئ او الله هم درنه راځي مونږ او داسې هم ستا د دې شي ضمانت نه دی چې ته به وبخلی شي حقوق لباس خبره تاسو وکړه چې بهی ته 40 غنټو کې ستا نه ستا ګاونډیان ملګري ناسته پاسته چې چا سره کې هغوی تا نه څومره خوشحاله دي ځکه الله وایي چې زه تا ته خپل حق خو بخم خو د بني آدم حق تا ته زه نه بخم زما یو وجه دا هم د په لایف باندې د نه راتلو چې هلته هغه چې کوم کانټینټ وي کومې خبرې وي او کوم دغه وي نو هغه ډېر زیات د اخلاق نه کته وي که نه مونږ به 20 کاله پس به نه یو مونږ به مړه یو خو خلک خو به یې ګوري زمونږ بچي به یې ګوري زمونږ نسوا نسي به یې ګوري نو هغوی ته مونږ څه میسج ورکوو چې یار زما پلار نیکه دا کار کوو د پنجاب انډسټري دې وخت کې ډېره ښه روانه ده د هغوی حکومت چې کوم دی د فلم انډسټري مرسته وکړه 3 کروړه یې د 1.5 پروډوسرانو ته ورکړه چې دوی تاسو فلمونه جوړ کړئ سینماګانې جوړېږي اوس دا دی چې کوم دی نو فلم سټي جوړېږي په 50 ایکړ باندې نو خدای ته وګورئ دا د کے پي ګورنمنټ ته زموږ خواست دی دا خو زموږ چې کوم دی نو موږ تاسو ته ووټ درکړی دی موږ خو تاسو سره ډېر مرسته وه ډېره تاسو سره مینه وه تاسو سره مو ډېر امیدونه وو خو بس هغه امیدونه چې کوم دی سرته ونه رسېدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مرادلی کاټلنګ ما د فروز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په یو ډیر مزیدار لوکیشن باندې سوات ملم جبه کې قدرمنو دلته د یو نوې فلم ریکارډینګ شروع دی نو خلانه فنل په هر حال لوی اختر د فار جوړیږي په سابقه سینما باندې ریلیز کیږي د دې فلم پروډوسر او ډایرکټر چې کوم دی هغه راجا خان دی دا کوئی تعلق د سوات سره دی چې یو نوې ډایرکټر دی یو نوې سوچ دی د دې رائټر چې کوم دی هغه سید تاکالی صاحب دی ایسوسییټ ډایرکټر شان صاحب دی او سره سجاد صاحب هم دی کیمرا ورک عادل اسکری صاحب کوي چې د پاکستان فلم انډسټري یو ډیر لوی نوم دی نو دا د یو غټ بجټ فلم دی په دې کې د پښتو د فلم انډسټري دوه سپر سٹار کار کوي نور مو ډیر غټ کاست دی ورباس صاحب دی سره جنگي صاحب دی بهرحال د دې وخت موږ سره کوم هنرمن زموږ سره ناست دي تاسو پر پیژندل نوم دی اردو پښتو پنجابي فار پلیټفارم کې دوی زیات کار کړی دی ډرامه کې په ټي وي کې دوی سره خبرې واسه کوم ورباس صاحب السلام علیکم جی څنګه دی جی ټیک ټاک فلم په سیټ باندې ناسیو نو کله کنفرم نه دی بار اکثر ملاقات هم د فلم په سیټ باندې کیږي نو څه وای فلم په حواله سره وسه وای د فلم په حواله به دا وایم چې د دې فلم چې کوم دی شروعات یا د دې بنیاد چې کوم دی هغه جنادر اخو جی او د دې فلم چې کوم دی نو ما ته ایڈوانس نن 9 کاله مخکې راغله 9 کاله مخکې ما ته نه دا څومره چې دې ته تقریبا ټولو ته ایڈوانس هغه وخت ورکړی شو او پروډوسر هم راجا خان او ډایرکټر یاجی نادر بیا بس په سوجا باندې دا فلم ډیلی شو کېدو نو بس خدای ته دا منظور و چې نن دا فلم مستسیټ باندې دی او ډایرکټر چې کوم دی هغه جی نادر نه دی راجا خان نو بهرحال ښه دی او ښه سوچ لري ځکه چې یو ښه فلم شاته چې کوم دی ډایرکټر سره د یو ښه پروډوسر لاس هم وي نو تاسو کتلی شئ چې په دې ښایسته علاقه کې او دومره بجټ مطلب خرچې هم کېږي او حالات هم هغه شان نه دي خو د هغې نه باوجود د هغوی همت دی نو الله دې ورته عزت هم ورکړي او الله دې دا فلم ډېر کامیاب کړي زموږ د وګڼې دي که مونږ وګورو ډېر وخت بعد په سوات ایریا کې ډرامې خو جوړېږي خو بهرحال فلم ډېر وخت بعد زما په خیال جوړېږي نو څه وی دی بلکل زه ما ښه یاد شي چې زه کله وړوکی وم او زه والد صاحب سره راغلی وم سوات ته د فلم شوټینګ و کرای کې ګوریلې دا خبره ده تقریبا د 1984-85 خبره وي نو موږ مدین هوټل کې پاتې کېدو او هغه یو ډېر غټ فلم و کرای کې ګوریلې اردو مو پښتو مو وحیده خان میډم د هغوی ډایرکټر وه او ایور نیو فلم پروډکشن و نو ما ته ښه یاد شي چې هغه وخت کې به هم چې کوم دی نو د سوات یو ښکلا وه اوس هم ده اوس خو ډېره زیاته ده نو د هغې نه پس بیا حالات داسې جوړ شو چې دی ډخ ته فلم میکرز چې کوم دی هغوی نه راتلل او زه ډېره موده پس دلته راغلم او ښایسته علاقه ده بهترین علاقه ده خلک هم ډېر ښه دي ډېر پاسته خلک دي
او دا لوکیشنز خو ما په خیال چې پیل ایکسپوز شوي نه دي ډېره ښه علاقه ده او فلم دپاره ډېره موضوع ده. تاسو هم یو ډایرکټر سوچ لرئ نو تاسو څه خیال مطلب دې علاقو ته شوټینګ له راتله پکار دي؟ بالکل جی ولې نه ما په خیال چې دې وخت کې د کې پي ګورنمنټ چې کوم دی که نه هغوی ته پکار دی چې داسې ځایونه نور هم خلکو ته ورسوي لکه داسې علاقې دي چې هغې ته هغوی ته خلک تلل غواړي خو تر اوسه پورې ورته سړک نشته دی لکه د کمراټ دومره ښه لوکیشنز دي بیا د معلم جبا دومره ښه سپاټ دی او په دې دلته چې کوم هغه پي سي هوټل دی هغه یو ډېر زبردست دی هلته چې کوم دی نو د انټرنیشنل هغه سکینګ هم پکې کېږي نو لکه دا هغه اکټیویټیز دي چې کوم فارنر ټورز دپاره غټ اټریکشن وي که نه او دا دی چې بس اوس ښه خبره ده چې د کې پي کې یو ډېر سافټ امیج خلکو ته ورسېدو او اوس خلک ډېر زیات د پنجاب نه ما کتلي چې د وروسته ژمي کې ډېر زیات خلک راغلي وو همدې ډخ ته راغلي وو. او که موږ وګورو څنګه کشمیر دی زموږ سره دغسې بالکل دا ملم جبا یا کالم دا علاقې هم دغسې وو چې ایکسپوز نه مطلب دا دی چې خلک اکثر دې علاقو ته ځي که نه د ناران کاغه نه هم ښه علاقې دي هغه ډېرې لرې دي که نه د کې پي کې چې کوم خپل خلک دی هغوی دپاره خو دا ډېر زبردست ځای دی موسم هم ښه یخ دی او لوکیشن هم بهترین دي. بالکل کوم وګورو نن سبا په لاهور کې یا په مردان کې یا په بېغور کې چې کومه ګرمي ده اصل دا ټیم سړی چې اوس نه د فلم ماحول چې کوم دی که نه لکه ګرمۍ کې چې کوم دی نو دا فلم آوټډور پکار دی د آرټسټ موډ ښه وي او ښه فرېش لګي نو هغه ښکلا په سکرین باندې هم ښکاري. که موږ وګورو نن سبا سینما ختمه ده سینما تقریبا چې بس ارشد سینما ختم خلکو دای سر دی پورې امیدونه چې هغه ختم شون خلکو بیا ډیر و چیرې فلم انډستری بس دغه شو ځکه چې هغه یو صنعت نو په فلم باندې دومره بجټ لګول لدی چې کوم بجټ لګي لکه کافي بجټ په دومره سٹار دی یا اداکارانه دومره لوکیشن دومره یو څه بل سټیل زیات خرچي کیږي نو تاسو ایز ا ډایرکټر اصل خو فلم کار هم د خرچې دی دی نه کنه چې بیا ته فلم جوړې او خو فلم جوړې نو بیا به دې ته نه ګورې خو هلته بیا خبره راشي د سرکټ د ریکوري نو بدقسمتۍ دا دی چې زموږ سره ریکوري نشته دغه نشته سرکټ نشته بالکل ختم شو کني تاسو وګورئ چې زما چې کله نه دا کیریر سٹارټ شوی دی ما نشي خیال چې په وړوکي اختر باندې وړو فلم نه نو د دې مطلب دا دی چې بزنس نشته او هر پروډوسر هم پریشان دی سینما مالک او دا خلکو ولوم ډیزل برغلی چې په دې وړو فلم مطلب دا یو داسې لمحه فکری ده کنه چې دا تاسو پنجاب که د دې موازنه کوئ د پنجاب انډسټري دی وخت ډېره ښه روانه ده د هغوی حکومت چې کوم دی د فلم انډسټري مرسته وکړه 3 کروړه یې د دې شو پروډوسرانو ته ورکړه چې دوی تاسو فلمونه جوړ کړئ سینماګانې جوړېږي اوس دا دی چې کوم دی نو فلم سټي جوړېږي په 50 ایکړ باندې نو خدای ته وګورئ دا د کې پي ګورنمنټ ته زموږ خواست دی دا خو زموږ چې کوم دی نو موږ تاسو ته ووټ درکړی دی موږ خو تاسو سره ډېر مرسته وه ډېره تاسو سره مینه وه تاسو سره مو ډېر امیدونه وو خو بس هغه امیدونه چې کوم دی سرته ونه رسېدی او دا یو داسې کار دی زموږ د فلم والا که نه چې دا لکه زه اکثر وایم چې دا هغه سړي ته اکسیجن ورکوي لکه چې سړی به ژوندی وي انټرټینمنټ دی کنې تاسو وګورئ په پېښور کې څه انټرټینمنټ دی هغه یو سینما ده هغه هم تقریبا ختمه شوه باقي عام سړی د چېرته لاړ شي هغه دغه د وس نه خبره بار ده که نه هر سړی خو بار نشي تللی یا دغه نشي کې نو بس الله دې پکې خیر واچي او راجا ته چې کوم دی نو دا زما یو خراج تحسین پیش کوم چې په داسې وخت کې ته یو دومره غټ بجټ فلم جوړې نو ښه خبره ده الله دې وکړي چې الله دې دا فلم کامیاب کړي او هغه ته د خپل پیسې واپس ریکوري ته وشي چې ریکوري وشي چې پروډوسر جام دی نو او ګټه خو لاره خبره ده خدا دې جزاک سر اټ لیست چې کوم دی نو خپل پیسې خو تر اثر شي او د فلم د میوزیک حواله سره سوای مات اوریدلی تقریبا چې ډېر میوزیک هم کافي ګران جوړ شوی ډېر ښه دغه دی نه ما وی ګوره اصل کې فلم ته کوم دی کنه ښه فلم جوړې هغه د پاره بیا ښه بجټ پکار دا خو مونږ یو حالاتو د وجه مونږ به مجبور وو چې یار بس شپه ورځ کار کوه داسې هم شوي دي چې ما په شپږو ورځو کې فلم ختم کړی دی په 7 ورځو کې به مې فلم ختم کړی ځکه چې هلته حالات داسې نو د هغې نه باوجود هغه فلمونه چې کوم دی ډېر ښه وو ماشاءالله خو پروډوسر ته بیا تاوان و په دې زه نه پوهېږم نو بهرحال چې کوم دی دغه خو مونږ سوچ کوو چې یاره فلم که مونږ وګورو سوپر دوپر هټ لاړ شي چې پروډوسر نه تپوس کوي نو 20 لک تاوان مو وکړو 30 لک نو دا په دې څه کوو بس والله دا زموږ یو المیه ده څه ووایو چې نو داسې وګورئ که نه هغه پروډکشن ختم شو پروډوسر ختم شو هغه مطلب یو سړی به څومره تاوان کوي بیا نو بیا هلته چې کوم دی کمپټیشن هم ختم شو سینماګانې دغه یو 2-3 سینماګانې پاتې دي بس الله دې وکړي
چې دا سینماګانې د نورم سیوا شي زمونږ د لیک سرکټ پیدا شي نو کم از کم پروډوسر تخپل پیسې خو ریکور شي کنه. او څنګه پنجاب حکومت د فلم انډستری سره تعاون کو پروډوسرانو له پیسې ورکړي فلم سیټي جوړي زموږ حکومت لم دونه پکار دي کم سے کم کو دا پیسې نه ورکړي کم سے کم چې دا کم لوکیشن دی یا صدا سي سرکاري ځای دی. عمران خان صاحب چې کومو دا غوي خپل دا ویژن چې هغه ډیر حق کیو د دې یار تاسو خپل فلمونه جوړوي ښه آیډیا سره فلم جوړوي او دا چې کوم دی ډیر ښه پروموشن کوي تاسو د خپل د کلچر د خپل علاقې بالکل او زه حیران یم چې د پی ټی آی حکومت ته خدا غوي نه پس سمرم د دې لیډران دی هغه دې طرف ته دغه نه ورته یعنی یو وخت دا سوچ چې د کې پی کې چې کوم اداکارانو کنه آرټستانو فنکاران هغه د لپاره یو فندو هغه دوی ختم کو یا کلچر ډپارټمنټ هغه دا هغه دوی ختم کو نو مطلب تاسو دغه یو فیلډ په سره غشته دی چې کوم دی نو دا د فلم چې کوم آرټستان دي یا فنکاران دي دا هغه د حق دی بالکل او بل روزګار خو کولی نشي تاسو سره مرسته نشي کولای صدا سي انکریمنٹ نشي کولای صدا سي فیسیلیټي نشي ورکول نو کم از کم هغه چې کم وي هغه په تاسو باندې کې یار نو خدای ته وګورئ ظالمانو دا مکوي آرټست خو سړی خو یو ډېر مطلب نو خدا سي دغه سپیشل دغه کنه الله تعالی یو آرټست چې کوم دی هغه یو سپیشل بنی آدم وي هغه هم سړی نه وي نو هغه چې تاسو معاشي حالات باندې دومره ډیسټرب کوي نو هغه به څه کارو. ابل سوشل میډیا دور دی هر اکټر کوم ګورو په ټیک ټاک باندې راځي لایو راځي دغه تاسو کوي کنه نه زه لایو نه کوم ټیک ټاک لایو نه کوم اسه زه خپل ویډیوز وغیرہ اپلوډ کوم په ټیک ټاک باندې خپل اکټیویټي او دغه لایو زه نه کوم. ډیر اکټر زموږ داسې لکه خلک پورې دغم کې چیرې دیو سوال د کیناسته خیرات ته کیناسته دغه کی کنه نو دغه د خلکو خبرې خلکو تاسو سو وای ما غوي نه تاسو په یو کې نه خلاص یا که خو دې کې په بریده چې بد کې بیا خبر ما قتل دي کنه زما یو وجه دام د پلای باندې نه راتلو چې التا هغه چې کوم کانټینټ وی کوم خبري وی او کوم دغه وی نو هغه ډیر زیات د اخلاق نه کتوي کنه مطلب فیملیز ګوري ماشومان ګوري دا خو یو لکه فلم شو دا یو شی چې په سکرین راغو دا خو تاریخ شو کنه مونږ بشل کاله پس بنیو مونږ بمړیو خو خلک خو به ګوري زمونږ بچی به ګوري زمونږ نسوان نصیب به ګوري نو هغه ته مونږ سم میسج ورکو یار زما پلار نکدا کار کو نو لږ عزت کې کار کول پکار دی او الله شکر دی دومره خو مونږ ګټو په عزت سره ګټو الله راکړي ابل کوم ګور مونږ اکثر د اکټرانو ته پوسوک باسي اکټر په دا ویره شي نشه نه کینو اکټر نه تاسو ما چې وکړه تاسو نه چې سیګریټ اوس کو نه موجتا کلاسي بل څه دغه کول خپل مونږ د سم ټایرو دغه د خبره کې څومره دغه د دې چې دا خبره کې دا سر څه وځي نو دا تاسو هم لیدلې دي خپل خپل زه وای ما چې والله الله شکر دې د مور پلار د وګانی دي چې والله بس پر دغه یو نشکو د خوراک هغه بالکل پجار کوم او باقی د دې نشون الله تعالی ز ساتلم نشه یار مطلب زه صحیح د سرګټ شو هلکا پولکا چې کوم دی کنه هغه سړی کوي نو زه صحیح ده یو شی او مطلب ته داغه محتاج شي او بیا چې کوم دی نو معاشره کې دا بالکل الګ د پوری دغه کوي نو د دې نقصان هم دی کنه جسمانی طور باندې نقصان دی او نو څه فائدہ نو که نشه کوي نو د خپل د اولاد سره د مینې نشو کوي د مور او پلار د مینې د هغوی د خدمت نشو کوي داسې نشو کوي چې په هغې کې تاسو هم مطلب ښیئ او الله هم درنه راځي الله هم درنه راځي د الله د الله رسول سره د مینې محبت مونږ او دوست دغه وکړي مطلب آخرت خو همدغه دی که نه ګوره چې بیا ته ځې کله نو څوک به هم دا نه وایي چې یار ښه اکټر و یا ډېر دولتمند سړی و ډېر مالدار و یار خسړ مونږ او د سپکو مونږ او د سم توبه استغفار نه هغه زه دا نه وایم مونږ او د سم ستاد د دې شي ضمانت نه دی چې بالکل وبخل شي بالکل کو لباس خبره تاسو کا چې به تاسو سلیریش غنټو کې ستانه ستا گاونډیان ملګری ناسته پاسته چې چا سر کې هغه ته نه څومره خوشاله دي ځکه الله وایي چې زه تا خپل حق خو بخم خو د بنی ادم حق ته نه بخم هغه چې ستاسو کوم حقوق العباد هغه به خلکو سره روا ساتي او ځان لپاره خورسه کې خوشي بل لپاره تاسو هغه وایي کنه وای ژوند خو تیروي هر څوک د خپل ځان لپاره ژوند هغه دی چې تیر شي د بل په خدمت کې اټیک شو ډیر مننه ارباسه سال ټي ټي مو خلاص تاسو شاټ هم د قدرمنو د فلم په سیټ باندې موجود یم ملم جبدا د خپل موسم ډیر مزیدار لوکیشن هم دی نو دا فلم ریکارډینګ ډیر په تیزه سره روان دی په لوی اختر باندې په ساوینه سینما ریلیز کیږي نو انتظار کوئ